د افغان لوبغاړو معاشونه. کوم افغان لوبغاړي لوړې تنخواوې لري؟ پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ او د لوبغاړو د تنخواګانو څخه ځان خبر کړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان کرکټ بورډ شاوخوا 80 لوبغاړو ته په مختلفو کټګوریو کې میاشتني معاشونه ورکوي. دغه کټګوریانو کې له A یا الف، B یا B، E او نورو څخه عبارت دي. الف یا A کټګوري او لوبغاړي. الف کټګوري کې اصغر افغان، راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساخل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب شامل دي. ګلبدین نایب مخکې B کټګوري کې خو اوس الف کټګوري ته پورته شوی دی. د دې کټګوري لوبغاړي میاشتني معاشونه نفر سره 3250 امریکایي ډالر دي. په دغه لوبغاړو کې بیا لوبډر مشر لږ امتیاز نور هم لري او له عادي لوبغاړو بیا د لوبډر مشر معاش لږ لوړ وي. B کټګوري او لوبغاړي په دې کټګوري شاوخوا 11 لوبغاړي شامل دي. نور علي زدران، شاپور زدران، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی، دولت زدران، سمیع الله شینواری، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شاهدی، آفتاب عالم او شفیق الله شفق. دوی هغه لوبغاړي دي چې افغان کرکټ بورډ سره په دې کټګوري یا ډلبندۍ کې لوبیږي. د دوی هر یو لوبغاړي میاشتنی معاش 2250 ډالر. C کټګوري او د لوبغاړو معاشونه: جاوید احمدی، عثمان غنی، ناصر جمال، یمین احمدزی، احسان الله جنت او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې په C کټګوري کې شامل شوي دي او هر لوبغاړي میاشتنی معاش یا تنخواه 1900 امریکایي ډالر دی. د D کټګوري او د لوبغاړو معاشونه: وفادار مومن، درویش رسولی، اکرام علی خیل، نجیب الله ترکی، ضیاء الرحمن شریفی، ضیاء الرحمن اکبر، کریم صادق، قیس احمد، رحمان الله گربز، وقار، سلام خیر په دې کټګوري یا ډلبندۍ کې شامل دي او د هر لوبغاړي میاشتنی معاش 600 ډالر دی. ځینې نورې کټګوري هم شته چې پکې د 19 کلنو او ځینو هغو لوبغاړو نومونه دي چې په کورني کرکټ کې تر نورو ښه ځلېدلي او معتبر دي. او F کټګوري 300 امریکایي ډالر اخلي او 200 D امریکایي ډالر اخلي. دوستانو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره هم شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.